مونږ ته خدا پته ده کنه چې مرګ شتي منی کنه منی مرګ شتي کنه د مرګ نه بعد قبر شتي شتي بیره پاسې شتي کنه شتي شتي به سوال شتي کنه شتي شتي چې سوال شتي نو جواب تاسو سره شتي دا سوچ خبره ده ټول ارسه کوم منو سوال پورې خورالو سوال شتي نه چې شتي تاسو سره جواب شتي جواب ما سره نشتي چې نشتي دم د قشن ناس الله مو ته په خپل باندې مهر ولګي او د دې بدن ته الله سوې خبرې کوا ځکه الله وایي سورۃ یاسین کې اليوم نختم على افواههم نن به موږ مهر ولګو د دوی په خلو باندې وتكلمنا ايديهم او دا لسونه بخبل خبرې کوي وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون او دا خبرې خبرې کوي ته خبرې نه کوي مکوا په دې سترګو باندې ته په موبایل کې څه غلط ګورې د سترګې په خپل رب العالمین ته وایي دا جبه بلېږي د لاسونه به خبرې کوي د خپې به خبرې کوي رسول سموي وي دا انسان باریان شي او د خپل اندامونو ته به وایي چې تباه شي ستاسو دپاره خو ما الله ته ووایي چې ما نه دي کړي چې تاسو د جهنم نه بچي او تاسو به ومنې ګوی ورکړه هغه به ورته وایي چې انطقنا الله موږ ته خو الله ویلي چې جواب خبرې وکړو الله چې چاته ووایي نو بیا خو موږ د هغه حکم نافرماني نشو کولی ښه تله به ولګي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة تله به لګي ولې تل کې بد عمل او نیک عمل دا به تل لیکي چې کوم زورور او شاقه طرف ته بځي ګور د رب العالمین دې رحم ته وګوره ته ډېر رحیم بادشاه دی کدي سي ویلو چې چم ګناه کړي جهنم ته بځي دې سي نه دی ویلي وایي که نیکیانې به زورورې شو اګر که بدیانې شتي دی به جنت ته ځي بیا دغه فرېده زما د رب دې رحم ته ګوره که نه وایي چې نیکیانې او بدیانې یو ځای شي بیا هم جهنم ته نه ځي داسې مهربانه باچا دی داسې مهربانه باچا دی خطلې به ولګي د هغې نه بعد به پل سراج ولګي الله اکبر سخته مرحله هغه پل د ویښته نه زیات نری او د تورې نه زیات تیره په دې باندې به هر سړی تېرېږي هر انسان به دې تېرېږي او لاندې دې څه دي لاندې جهنم دی په دې باندې به د اعمالو مطابق خلک تېرېږي د اعمالو مطابق څوک د سیلۍ په شان څوک د اسمان د برېښنا په شان څوک د سترګې رب په اندازه کې څوک لکه په اس چې سوري څوک لکه په اوښ چې سوري څوک لکه پیاده چې رواني څوک لکه په خپالو چې رواني او څوک به پکې کله ولېږي او بیا به راپاسي بیا به ولېږي بیا به راپاسي خو جنت ته به ورسي او څوک به پکې ولېږي او به ولېږي وبه ولېږي بلکل ختم بشي او رسول صلی الله علیه وسلم به د پل صراط په هغه غاړه ولاړ وي دا دعا به کوي اللهم سلم سلم یا الله سلامتیا سلامتیا غټه ورځ ده خلک به په دې رواني ولیږي به لاندې دنیا خلک ته به پکې ګوره څنګه او دا درته ووایم ګورې د جنت بله لار نشته په دغه جهنم له پاسه به تېرېږي په جهنم له پاسه تېرېده زور نه غواړي په جهنم له پاسه تېرېده مال نه غواړي ګورې په جهنم له پاسه تېرېده عمل غواړي ایمان غواړي تقوا غواړي الله سبحانه وتعالی دې په دغه ورځ دا سختې مونږ ته اسانه کړي او الله سبحانه وتعالی دې په دغه ورځ زمونږ حشر زمونږ د خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره وکړي او الله دې په آخرت کې زمونږ ځای چې دی جنت وګرځي او په جنت کې دی الله مونږ څنګه چې په دې مبارک جومات کې یو ځای کړي وو دغه شان دی الله مونږ د خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي